سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې ډېره مهمه موضوع د ډوبلين په اړه باندې راخیستې ده او هغه دا ډېر ملګري دا پوښتنه کوي چې تاسو به ډېره اورېدلي. ډېره مهمه ویډیو ده، ډېره مهمه پوښتنه ده، هغې جواب در کوم. ډېر مهم معلومات دي، کوشش وکړئ دغه معلومات د ملګرو سره شریک کړئ. اکثرا ملګري هغه چې دلته ډوبلين فرانسه کې دا پوښتنه کوي چې د دوی چې د کوم هیواد ګوتې د فرانسه کې راوتلي، دوی وایي چې موږ هغه هیواد غواړي او فرانسه مو لیږي، اوس څه وکړو؟ دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېر ملګري غواړي چې په دې اړه باندې معلومات واخلي. ملګرو، دلته په فرانسه کې د فرانسې دولت دا قانون دی چې هر کله د یو کس ګوتې راوځي او د ډوبلين شي، د فرانسې دولت دا قانون دی چې د 4 نه والا 6 میاشتو کې باید د دوسیه راغونډه شي او د په دوسیه باندې فیصله وشي. فیصلې نه مطلب دا دی چې دغه 4 نه والا 6 میاشتو کې د فرانسې دولت د دوسیه راخلي او د کوم هیواد چې ګوتې راوتلي هغه هیواد ته د دوسیه لیږي. مثال اتریش شو، بلغاریا شو، هغه هیواد ته لیږي چې دغه کس ته دغه دلته ستاسو په هیواد کې ګوتې لګولې دي، د دلته کم څنګه پروسه ده. مثال دلته د هغوی سره دغه معلومات شریکوي. هغې نه بعد که چیرې هغه هیواد مثال اتریش شو، بلغاریا شو، تاسو یو غوښتلی، نو فرانسې هیواد تاسو ولته لیږي. که چیرې تاسو یې ونه غوښتلی، نو بیا د فرانسې هیواد دلته ستاسو ګوتې چې کوم دی هغه معاف کوي، تاسو نورمال کېږئ، نورمال پروسې ته وړئ. اوس ډېر ملګري په دغسې یو حالت کې ګیر دي چې دوی فرانسې دولت لیږي او هغه کم هیواد ګوتې چې راوتلي هغه یې غواړي. دغه پوښتنه ډېر ملګري کوي چې په دغه حالت کې موږ څه وکړو؟ قانون دا دی چې هر کله تاسو د کم هیواد ګوتې راوتلي هغه هیواد تاسو غواړي او د فرانسې هیواد تاسو لیږي، تاسو سره یو لار پاتې ده. که تاسو غواړئ چې په فرانسه کې پاتې شئ، باید تاسو محکمه وکړئ. د دې خلاف تاسو محکمې ته ځئ، وکیل نیسئ او محکمه کې تاسو داسې دلایل ورکوئ چې تاسو باید دلته پاتې شئ. تاسو باید ځان نه دفاع کوئ چې ولې تاسو فرانسه کې پاتې شئ. ستاسو وکیل او تاسو د ځان نه دا دفاع کوئ. که تاسو چیرې محکمه وګټله، نو تاسو بیا فرانسه کې پاتې کېږئ، ستاسو ګوتې ختمیږي، تاسو نورمال کېږئ، نورمال پروسې ته وړئ. او که چیرې تاسو وبایلله، دا هغه مخکې د فرانسې دولت خوښه ده چې تاسو هغه ملک ته هغه هیواد ته ډیپورټ کوي او که نه کوي. خو بعضې ملګري دي چې هغه ډیپورټ شوي دي. نو دغه ډېره مهمه پوښتنه وه او د دغې جواب دا و چې تاسو سره اخرنی اپشن پاتې کېږي چې تاسو محکمه وکړئ، وکیل ونیسئ او د دغې فیصلې خلاف لاړ شئ. دغه تاسو سره واحد قانوني او سمه لار ده. اوس دلته ډېرو ملګرو ته داسې غلطې مشورې ورکولی کېږي چې څوک چاته وایي چې تاسو پټ شئ، دلته امضا ته مه ورځئ. هر کله چې تاسو امضا ته نه ورځئ، تاسو پټ شئ، تاسو همداسې پاتې شئ، نو تاسو بیا اتوماتیک ډول باندې 18 میاشتو ته وړئ. په دغه کې تاسو یو 18 میاشتو ته وړئ، 18 میاشتې بعد، یو نیم کال بعد تاسو بیا نورمال کېږئ. یو دویم دا چې تاسو پیسې چې تاسو له وفي کمې روپۍ درکوي هغه په تاسو بندېږي. دریم دا چې تاسو د سوسیال کور نه وځئ، تاسو سوسیال کور در باندې ختمیږي، بندېږي. نو دغه پروسه ده. که چیرې تاسو دغسې یو حالت کې تاسو مثال د فرانسې دولت لیږي او کم دولت چې تاسو سره ستاسو د کم دولت کم هیواد ګوتې لګولي دي، تاسو ډوبلين یاست، هغه هیواد تاسو غواړئ، تاسو را اخرنی اپشن پاتې کېږي چې تاسو وکیل ونیسئ، تاسو محکمه وکړئ. اوس ډېرې ملګري د دې نه ویرېږي چې دوی محکمه وکړي. دوی ته ویلی شوي چې تاسو محکمه مه کوئ. اوس که تا فرانسې دولت لیږي او ته وایې چې زه نه ځم، نو ته به څه کوې؟ ته خو دولت سره څه کولی نه شې، نو ته مجبور یې چې ته وکیل ونیسې او ته محکمه وکړې. تاسو سره بله کومه داسې لار شته؟ نو تاسو سره قانوني، زه د قانون خبره کوم، د قانوني معلومات به در کوم، زه تاسو ته باید قانوني اړخ بیان کوم. اوس که څوک ځان پټوي، 18 میاشتې ایسارېږي، هر چا خپله خوښه ده. زه دا حق نه لرم چې چاته څه مشوره ورکم، ولې زه به تاسو ته همیشه د قانون خبره کوم چې قانون څه وایي. کله چې ته نه غواړې فرانسې نه لاړ شي هغه هیواد ته، نو تا ته دلته خپله دولت قانون وکیل درکوي، تا له محکمې چانس درکوي چې ته محکمې ته لاړ شه، وکیل ونیسه او ته دا ثابته کړه چې ولې ته په فرانسه کې پاتې شي. تا سره کوم دلیلونه دي، تا سره کوم دلایل دي چې په هغې بنیاد ته دلته پاتې شي. نو که چیرې تا محکمه وګټله، ته به نورمال شي، همدلته به پاتې شي. دغه لار ده، دغه قانوني لار ده او دغه سمه لار ده. نو دغه پوښتنه ډېره زیاته شوې او ما غوښتل چې په دغه پوښتنې په اړه باندې نن په دغه ویکینډ کې تاسو ته معلومات درکړم، ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده او ډېر ملګري ویکینډ دی، دوی فارغه وخت لري، نو دوی کولی شي دغه ویډیو وګوري او تاسو ټول مې هیله ده چې دغه ویډیو د ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو ټولو ملګرو ته دقیق او صحیح معلومات ورسیږي.
بل د ځان نه چاته غیر قانوني د قانون نه چاپ غیر قانوني چاته مشورې ورکوي همیشه د قانون خبره کوي قانوني چې کوم لاري په هغه باندې تاسو خبرې کوي او هغه سي مشورې خلکو ته ورکوي بل موږ تاسو داسې څوک حق نه لري چې تاسو څوک مشوره ورکړي هر کله ته سوسیال لري بیا وکیل لري په دغه سه حالاتو کې تاسو د خپل وکیل او د خپل سوسیال سره مشوره کوي ولې زه به دغه ویډیو له طریقه تاسو ته قانون بیانوم چې قانون څه وایي او څه قانون کوم لار ده همیشه موږ د قانون په اړه باندې خبره کوو نو هیڅ کوم د حق نه لري چې تاسو مشوره ورکړي مننه ملګرو ویډیو هم دومره وا خو وخت ته غواړم